طالبان هم راغلي انجوای کوي. سلام ملګرو، جوړ په خیر. نن موږ راغلي یو د کابل جوبن ته، یعنی زو ته، او تاسو ته به د کابل جوبن وښیو چې دلته کوم کوم وحشیان دي، ځناور دي، او تاسو به هم وګورئ کابل زو څنګه ده. نو ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي او ویډیو لایک کړئ. تاسو ته به ښایو د کابل زو خوندورې نورې منظرې. نو هیله کوم چې ویډیو تر پایه وګورئ او تر پایه پاتې شئ. نو یو ورځ دلته د هلکان وي، یو ورځ د جنکو. نن د هلکانو ورځ ده. دا فواره تاسو لیدی شئ. همدلته دا یو ساین بورډ لګېدلی چې په دې کې لیکلي، شاید چې کیمرې تاسو ته راوښیم، مرغۍ دی، مرغۍ چینایي، شیر دی، شتر دوکانه، بزګویي، غزال، ایونخیر او د کبانو، خزاندو، نندارتون، بوزن، جومات، د علم او د جهل تاریخ مینار دی، تشنابونه، کانتین، موټر پارک. او نو راځئ مخکې ځو. دلته هم دا هیلۍ دي، هو دغه هیلو لپاره. چکور دی، کومې ته چې چکور ویلی شي. چکور دوی ته د خوراک څه مې لرلی، موږ به د خوراک اچولی. چکور دا ډېر ښایسته اوازونه کوي، پته نه وه. زه ګوره موږ بلاګ شروع کړی. دلته منظری دی، زمری هغه ساین بورډ لګېدلی، ساین بورډ لول ونه ښایو شاوخوا. زمری اوده دی، دی به څنګه یار دی زموږ په دې بلاګ کې رانه شي، دا به ډېر بد وشي. دا یې څه لیکلي، د اوسېدو ځای وچ داګونه، شنې ورشوګانې په ځینو وختونو کې او ځنګلونو خواړه غوښه خوړونکي ژوی. دې ته ویلی شي لیو پانټیرا وایټ لاین، زمری وایټ لاین. واو، کوم ځای پروت دی؟ هغه دی زمري. راپاسه که ته زموږ په ولاګ کې رانغلې نو دا به ستا ډېر ناځواني زموږ سره. هغه پروت دی، سپین فصل دی شي. هغه دی زمری پروت دی، اوږده دی، زموږ د قسمته به پورته شه چې موږ دې وینو. بس مخکې دلته دا مرخور ده، مخامخ تاسو ته مرخور وښایو. دغه څو کسان ورته څه د خوراک څه هم اچوي. دا وګوره، ښکرونه وګوره. مخکې همداسې ځو، همداسې لاړ شو. هغه زمری دی، زمری زموږ د قسمت اوږده پروت دی. دا کابل زو ده. دلته ماشومان راغلي او ډېر خلک دي. ما تاسو ته څنګه ولوېد چې یو ورځ د میل یو ورځ د فیمیل. نن د میل ورځ وه، موږ راغلي یو، او ورځ د جمعې هم د هالیډی دی. او دا اوښان دي. ما حال فکر کوم چې دا جعلي دي، خو نه، دا اصلي دي. څه شی؟ ایږه؟ پوخ. دا کوم ځناور دی؟ دا خو نسواري ایږه. ښه ایږه دا شی دی، ولا نور دی؟ ایږه ایږه یږه سایز. ها د دې او خوراک یې څه دی؟ اومنیور، فروټ او بلب، روټ او پلانټس، انسیکټ، فیشز. انسیکټ وخوري، حشرات. واه، دا شیان خوري که نه؟ دا دلته یږ دی، خو دلته لمر دی چې تاسو ته سم ښکاره نه شي. دغه طرف ته تاسو ته یږه وښیم. دا د هالیوډ په فلمونو کې ما لیدلی. دا هغه یږ ده.
دا یګ ده موږ د اخیستو ماته زمری موده ده یګ موده ده یګ زمری دلته ده وایټ لاین او خوراکي دا چې دا غوښه خوړونکی ژوی دی او دا کوم بل لوی تیل لرونکی ژوی وحشي نوکان لرونکی او نرخموده وضعیت نړیوال ګواښ ته نږدې واو یو زمری هم دلته ده دا هم سپین زمری دی او د ده خوراکي مواد غوښه خوړونکی ژوی لوی تیل لرونکی ژوی وحشي نوکان لرونکی او نرخوږ فکر کوم دا جوړه ده ها دا جوړه ده ډېر ښایسته ښایسته سوري دي که نه او وګوره که نه ځمکې ټوله سورۍ کړې دا په صحیح ځای دی عامه ژبه کې ورته دا جیکل دی سورلنډی هغه دوه دي یو هغه ده یو دا ده دا سورلنډی دلته شکونډ دی خو شکونډ نشته په دې خپل ځای کې ها شکونډ دغه یې وګورو دا لوحه لوحه به وګورو دې ته پلان چې ورته وایي لیپرډ پړانګ او په ټول افریقا اسیا هندوکش سلسله غرونو بابا او پغمان غرونو سپین غر لوړې ساحې او د بدخشان واخان غرونو لمنې اوسېدو ځای دومره د دې دومره متره کې زده اوسېږي پړانګ دا پړانګ ده دا پړانګ ده که نه یعنې ګرځي سړی کار دی او آلته بلوده دی دا باراسینګه ده دا باراسینګه ده څو ښکره دا لري 12 کره د شپږ یو اړخ د شپږ بل اړخ د شپږ ها یو دوه درې څلور دا ولا چا مات کړی دی ها صحیح افغانستان کې خو انسانان روغ پاتې نه دي ځناور بس شي خیر مشکل نه دا څه دی لږ دا اوس ګیدړ نه ده دا چې دی پلیز هیلپ نه دا جوړ باره برخه کې دا خو دغه لیکلي دا اوس نه پوهېږم دا شی دی دا اوس ګیدړ رقم غونته کې دی یا دا خو په هغه هالیوډ فلمونو کې چې دغه یي چه؟ ها لیوه دا لیوه دی لیوه دا شی دی وولف چې ورته وایي ها وولف صحیح دا لیوه دی لیوه یا لکه لیوه دا شی دی ها موږ سره یو بل لیوه هم شته ها دا هغه لوحې باندې وګورو لوحې باندې څه لیکلي دا کیټس دي ډېر ښایسته پیشوګان دي دا د سپین چرګ سپین چرګ ها پیژنې سپین چرګ خو زه ډېر ښه پیژنم سپین چرګ پیژنې که نه ها سپین چرګ دا نیم تور دی نیم سپین دی دا ستاسو کلیوال دی د مرغ دشتي مرغ دشتي دا بانګیان دي بانګي خو باز رقم بانګي نه ده مه ګوره بد چرګ او بانګي دا تیتر دي شترمرغ دي دا شترمرغ دي کونترې دي همدا ته دا خلک ډېر راغونډ شوي چې دا به څه شي ستاسو هغه فیملي ده بندر ده ما یک زغرت شادو بی شادو ده صحیح وړه ده دلته څه شی دی
څه ډاګ ډاګ دی نو کوم ده دغه سپای ده سپای نایاب سپای بینه دغه همدلته یخي دغه د غره غوایان دي او د غره میخه پکې غوا پکې نه ده او دغه په واخان کې زیاتره پاتې کیږي اخوا ګلګت بلتستان چترال نورستان دي ځایو کې همدلته د زو کې خو دي دا دی ډینګ پښتو کې ته موږ ډینګ وایو دلته لیکل ډومېسټک ټرکی بیا په تفصیل یو ډینګ ورته وایي کنه سپینی ډینګ دی تیتر ده او نور خو دغه سپینې لې دي سپینی لې نه دي ها. دي کوم ده ډینګ پکې دا دلته پړانګ دی خو پړانګ چې دی زموږ د قسمته ویده پروت دی هغه بل خو پته نه چې څه تمرین کوي واکې شروع کړی دا وګورئ موبایل د نه لاړ نه شي ورور مې دا ټولې کونترې دي دیزی کې دا د فیشي او کبانو نندارتون دی د دې دلته بیا زو کې جدا ټیکټ اخلي واو دا وګوره دا کوم ماهی دی دا کوم نه دی هغه خوړو کې پاتې کېږي او سره پته وایو مونږ راځه څومره ښایسته ماهیان دي دغه مار ده دا دی نقلی دی دا نقلي خو به نه دا وګوره دا شي هګۍ دي دا څه هګۍ دي دا وګوره دا هګۍ دي او دا څلور دا ټیغک دی دا خپل ویډیو واخلئ په څو باندې عکس اخلي دا ساکسونه د زور البرداری کو دا په څو باندې یو دانه دانا په 100 روپۍ په شل تا ته دا چې وای یو دانه ودرې چې نمبر واخلم تا عکس اخلي دا کیمرا ده دې کې زه vlogging کوم کامرا برابر پیک کومه مونږ وګور چینل شي سره سبسکرایب کړئ راشه چې نو نه زما څه خپل کیمرا ودرې چې یو نه دانه خو زما د دې شاب ته واخله شابه ته تل د عکس واخلي کوم لا وایټ کې مې چینل دامبورا را سبسکرایب یاد ده الله کوم سټایل دی ګړه کمپوز تمه بلی واه ماشاءالله سمرا ودرې چې درکې صحیح دی صحیح دا چې دا به چې دوه دانې راوړي د خپل مثال او صحیح یاله کاروره دلته ډېر خپل منظرې دي تاسو څنګه چې ګورئ خلک عکسونه وباسي ورځ د جمعې ده طالبان هم راغلي انجوای کوي مخکې به ځو نور ځای کوم بل ځای عکسونه واخلو دلته یو مینار دی هغه هم ګورو چې هغه مینار ته یې په لوحه باندې څه لیکلي څه تاریخ لري بره ورته خیږو تاسو لیدای شئ دا یو لویه تیږه ده تاسو لیدای شئ لکه دا برج خلیفه ته راوختل یې الله ها ته یې پسې دې کړي ها ولا دا یو مینار دی نه پوهېږم
caballo. Mamucho. دا دلته بزو کې خپل کیمرامینان دي. دا کوم پوز دی فاروق خان؟ ما ویل کوم پوز یې کړی و. دلته بازونه دي. نو ولاګ همدلته ختمیږي. تاسو زو ولیده او هیله کوم چې ولاګ به ستاسو خوښ شوی. نو ویډیو لایک کړئ او بل ولاګ ته منتظر اوسئ. د خدای په امان.